یو سړی و نیک صوفي و د هغه په کلي کې یو ونه وه د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول خلک هم کمقل خلک دي نو پخوا دلته هم یو سوری ونه وه مشرانو ته پته ده ماشوم به پکې وردن نه که په هغه سوري کې په ده سوری شوی دی په هغه سوري کې به وردن نه که پورې غاړه به یې سوری جوړ کړو هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی نو سوځی به نو اونه خو تا نشي جوړولی که نه کمقل خلک دي اونې به خلکو صاحب عبادت کو چا به د تور اویزاندول چا به څوک به دې تاوېدل یو لوی نخره جوړه شوه اونې عبادت شروع شو طوافونه د ونې شروع شو ګناهونه شروع شو دا شیخ الاسلام چې و نیک سړی صوفي ده وې دا څه مصیبت دی خلک به یې منې کول خلک نه منې کېدل او بیا ښځو ته نه دی خدای ساته یوه ښځه چې وایي که نه چې زه خو خویه خورې هغه ونې له لاړم او ښکل مې کړه او پې مې خوږېدې ټیک ټاک شو بس خو او ښځه خو بیا په کوڅو کې چکر یې لګوي نو چې بلې ته سبا د ښځو هیله ګوره بس تماشا کوه چې بیا څومره ښځې ورمات صاحبه اونې عبادت شروع شو اونه کې کفریات شرکیات شروع شو او نخرې شروع شو دا صوفي خلک منې کوي خلک نه منې کېږي اخره کې تبرګي اوچت کو په دوګیا کې خو چې زما او دا ونه ووامه چې قصه خلاصه شي بنیاد جوړه ختمه کړه چې په لاره ته یو سړی والا مخې له ورغی سړی ورته وي ملګري څه کوې یاره د دې ونې دا خلک عبادتونه کوي یو ته تاویږي دا ونه ختموم د ویښې وامه چې قصه خلاصه شي دا پاګلې ونه وې نه خلک د ونې عبادت کوي سجدې ورته کوي ګناه والا عمل کوي وی ګوره ټیک ته چې عبادت هم خلک کوي د ګناه عمل هم کوي خو ګورې اونه کې خیر هم شته که خلک سوري ته هم کښېني میوه هم ته خلک خوري ګړې چیلی وخان هم ورته خلک لاندې کښېنوي سملی مسافر هم د سوري لاندې کېږي نو فایدې ورته نه ګورې هغه وایي وروره دا فایدې بېکاره دي لږې دي او تاوان یې ډېر زیات دی خلک یې ګمراهان کړل ونه وه بیا ورته څه وایه سړی دیک بخته څوک به سره جګړه وکړي چې ته په ونه ولې وې جنګ به سره وکړي هلکه د ګناه ښار خلک کوي ته برګې مې په اوږه دی نه پرېږدم دا ونه وه خیر سره او ته دلیل وایي دیم وایي اخره کې هغه ورته وایي نه دی پرېږدم نه شي والی لاول دې زه نه پرېږدم وایي ته څوک یې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی یې اوچت کو یې ځمکې لی راوبراو یو پیسې نه ورې څو ټوپونه ول چې دې خوا شو هغه ورته وایي نه دې پرېږدم د خوار شي یو ځل خو مې راوبرولې بیا اوچت که خانګو کې لاس ورکړه بیا راوبراو بیا نه پرېږدي بیا اوچت کو بیا راوبراو سړی ورته ویې لکه تو درېږه زه ټیک ده طاقتمنې خو یو چل لته تا ته ما سره جوړه کړه دا ونه مه وه لاندې خلک سوري ته مسافر کښېني اونې بوټ اونه ده ولې وې او داسې وکړه تاله به زه هر سهار یوه اشرفی در کوم پلانکي ځای کې به پرته بس ته دغه هغه اشرفی ښځې باندې هم خوراک کوه بچو باندې هم کوه خیراتونه هم کوه صدقې هم کوه او خلکو ته وایه که نه چې د ونې عبادت مه کوئ دا نیکي کوه او هغه اشرفی خو دینار د سرو زرو پون تا ته به پې میلاویږي بس هغه نیکي کوه او چې د اشرفی واورېدل که نه نړۍ لږ غوندې وښویده پیسو ته څوک چې ته ټینګېدی شي زړه نرم شو یاره واقعي دا دې مه خو ووایې رښتیا دا ونه ولې وام سوري ته خلک کښېني ګوره بلې راواوړېده او دا خلک مسافر هم ورته کښېني او میوه هم د پکې زه به ټیک شو اشرفی به کم دی پلانکي ځای کې به پرته وي سهار چې پاسېد ویې کتل اشرفی پرته وه بلو چې بیا پاسېد هغه ځای له اشرفی پرته وه بلو بیا پاسېد ځای له اشرفی په سړی سور کې دی بس ښځې موږ څه کوو پاونه خلک عبادتونه کوي خدای دې ټول سره دوزخ ته بوځي موږ ته شی میلاویږي روپۍ میلاویږي موږ په دغه څه کوو نصیحت به کوو خلکو ته که نه بله چې وکتل چې ځای له ورغې ښځ ته یې اوچته کړه اشرفی نشته هلکه اشرفی خو بند دی بل ساره وکتل اشرفی بیا نشته چې نشته کور ته لاړو تبرګې یې په اوږه کړه ونه وام چې راغی هغه سړی ورته بیا ولاړو څه کې وی به دا ونه وام نه پرېږدم نه شي والی وی خوار شی خواشه برود مې سوپړه قوالی وی او رابرولې مې وی خوار شی بس په جګړو چې په جګړه شو هغه سړی لګي شو او صوفي صاحب اوچت په ځمکې لی راوبراو ته هم نه شي والی ته وی وامه دی بیا اوچت که بیا دې خانګو کې لاس ورکړه او را ویې بیا راوبراو دې ورته اوس رسېده که اونه به سره دی وخوړه خپل کار به کوي خو دا راته ووایه چې بل اوس خو ستا لکه بادیوه وې چې به مې اوچت کړی او به مې راوبرولې سپک وې دا نو خو خوار شي دنه بشیر جان جوړ شوی دی لوی غر دنه جوړ دی زه دې ما له دې اور مې مات کړ برباد دې کړم او ته وي زه انسان نه یم شیطان یم ښه شیطان یم ابر اوس چې ته روان وې نو خدای له روان وې کار د الله دپاره نو زه ستا مقابله کې نه شم ټینګېدی او نن چې روان یې خدای له روان اشرفی بنده شوې ده
هغې له روانې نو د خدای مدد نن تا سره نستا بل او د خدای مدد د سره زما به دې خبره پوه شوې حضرت علي رضی الله عنه او د یو کافر مقابله لاله چې راله علي صاحب خو بهادر و تاسو ته شعر خدا وایه اسد الله د الله زمرې په جګړه شو علي صاحب دا سړی چې دی نو اوچت یې کړو ځمکې ته یې راوبرو او په سینې کې یې لاس او توره یې راواخېسته سټې ته پرې کړو هغه سړي څه چالو کړو هغه د لاندې نه د حضرت علي صاحب په مخ لاړې تو کړې چې لاړې تو کړې علي صاحب نیغ پاسې مې بل وخت به ګورو ملګرو ته ویل عجیبه سړی دې پرېښوده مونږ خو وی چې لاړې د باندې تو کړې نو اوس به ورسره ته څه لوبه کوې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سرمن به ترې وباسې وی نه 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 داسې نه ده بې وختي مې د خدای دپاره راغورځولی و پیغمبر ته یې کنځل کړي د خدای دپاره مې راغورځولی و اوس چې راباندې لاړې تو کړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې د مالې دې په مخ لاړې تو کړې په دې وجه دې وجنم نه نه د خدای دپاره خبره ختمه شوه ځان دپاره شوه نو بس پرې مې ښوده بل ځای به بیا ګیر کړم د خدای دپاره نو بیا به ورسره ګوره سړی خدای مسلمان کړ دلې وګوره ورته هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا دپاره به کوو الله دپاره بس دنیا کې به م الله مدد کوي آخرت کې خو دې دی خو دنیا کې دې م الله مدد کوي او که د خدای دپاره دی او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت د خدای خبره به دې کې به دویمه نه وه قرآن حکیم کې په جاهلیت کې به ښځو لس ښځې کړې وي د یو سړي 13 ښځې وي 10 ښځې 8 ښځې 18 ښځې بشیر جان ته یو نه میلاویږي 18 ښځې دا شریعت کې جایز وي آیت نازل شو چې 4 ښځو نه زیاتې منه دي بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې ښځې 4 نورې ختم اوس چې 18 ښځې دي خو بچي به هم یوې یوې وي که نه 15 ښځې دي خو 15 بچي به هم یې که نه 6 ښځې دي 6 بچي به هم یې که نه 8 اتو بچي به هم یې که نه نو ښځې پرېښودل اسان کار دی مونږ مولیان که یو سړي ته چې دا ښځه دې پرېږده والله که چې په لار پې لاړ شي ما ته دې ده و چې ښځه پرېږده دا پسې مونځ کوم د هغې دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړو چې خدای پاک اعلان کړي چې 4 نه زیاتې ختم یو راغی وی صاحب 8 مې ښځې دي څه وکړم وی 4 ساعته باقي پرېږده ښځې پرېمې ښه بل راغی 18 ښځې مې دي څه وکړم ورسره وی 4 ساعته باقي پرېږده دی ونه وی چې الله رسوله خدای ته ووایه چې دې حکم کې ترمیم وکړي بچي مې دي ته جو مې دي دې سره څوک نه 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 الله حکم دی ښځې ختم خپل کار به دی بس دی کې څه دي اډر راغی ښځې خو کافران هم د دغه په نکاح کې وې د مسلمانانو اډر راغی چې بس د چا په نکاح کې کافره ښځه پرېږدي بس ختم مسلمانه به ساتې وي دا نه وې چې یالا دا خو زما ښځه او بچي مې دي او خدای ته وایي ترمیم پکې وکړي نه 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 بس الله حکم دی فټافټ ختم ده د کافر یې ختم ښځو ته ګوره ښځه به د کافر په نکاح کې نه هغه زمانه کې ښځې د کافرانو په نکاحګانو کې لومبۍ زمانه وه بس چې خاوند د چا کافر دی ښځه دې تیزي اوس ښځه ته ګوره ښه هلکه ته کافر یې ایمان راوړې نه نه راوړم سلام علیکم فټافټ عمل دا عمل زما د قسم په خدای چې د صحابو ژوند ته ګوره سړی حیران شي دویمه نشته د الله حکم دویمه نشته بس ښځه پرېږده پرېمې ښوده ښځې ته وایي خاوند دې کافر دی زه ته زه لړم ته سړي ته وایي 4 ساعته را باقي پرېمې ښوده بس دې ته ایمان وایي د خدای حکم دی خبره ختم دې کې څه دي دې کې چور چلا نه کوو یو خوا خدای بل خوا ښځه یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاوند نو مونږ خو په خولې ټول وایو چې خدای بایلو داسې ده که نه ده لیکن عملي طور دا ثبوت چا ورکړی دی صحابه کرام ورکړي عبدالله ابن ابی په دې منافقانو کې لوی سردار و غټ منافق و غټ منافق د منافقانو سردار و او منافق باغ و چې په خولې به مسلمان و په ظاهر کې پړه کې به کافر و مونږ به یې کوو دلته نبي علیه السلام سره پر بسې شاته به ولاړو یوازې مونځ هم نه روجې به هم نه وي یوازې روجې هم نه جهاد له به هم ته باقاعده جهاد له به د رسول الله مبارک سره مشوره کې به هم ناست احد جهاد د مشوره کې پکې ناست پټکې والے دی ناست ذکر هم کوي لګیا جهاد زم دي هلته جهاد کې مسله پیښه شوه یو مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه د مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه اوبه کمې وې او څاروي ډېر وو یو انصاري دی هغه ځان له حوض چوپ که اوس هم بعضې خلک ویل ما چوپ که حوض یې چوپ که یو مهاجر ورغی او د اوښې پړې سس که چې د حوض نه اوبه وڅښي انصاري ورته وی یا خوږه دا اوښه دی د اوبه ما ځان له
چوپ کړي اوښه ولا خوا کړه هغه له غوسه ورله چې غوسه ورله بس هغه بند شلو چې بند شلو په ټول لاړې انصاري لرګي اوچت که مهاجر په سر و مهاجر لرګي اوچت که انصاري و هغه وی علی المهاجرین ای مهاجر راشه مدد مې وکړې انصار وی علی الانصار ای انصار راشه مدد مې وکړې انصار هم اوچت شو مهاجر هم اوچت شو جګړه جوړه شو حضور پاک چې دا خبره واورېده او دا څه خرابې خبرې کوي دا قومیت دا د پیژنګلو دپاره دی دې دپاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدرېږي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکۍ کې به یو بل سره ودرېږي په ګناه کې به نه ودرېږي زوی دې ولې نه دی پلار دې ولې نه دې موقع نه عبدالله ابن ابی فایده واخیسته چې د مهاجرو د انصارو قربانه شو نو دې څه وایي ما راته نه وي چې دا مهاجر به در باندې رالګي ما درته نه وي چې دا مه پرېږدی او که مدینې ته لاړو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو دا مهاجر ذلیل دي عیاذا بالله دا به بس حضور پاک هم مهاجر وکړ اشاره وشوه دا خبره یې وکړه او نبي علیه السلام ته اطلاع راورسېده حضور پاک د عبدالله ابن ابی راوغوښته ویې تا دا خبره کړې مونږ ته دې ذلیله ویلې دي هغه منافقو قسم وخوړه چې قسم دې که دا ما ویلې ما نه دی دا ما نه دی ویلې او صیبه بیا خو چې پیغمبر اواز وکړه ته خو یې راشه مهاجر انصار جدا شو خو چې پیغمبر راغی او اواز یې وکړه نو خبره ختم جنگ ختم فورا ختم بیا رونه د قسم وخوړه دا ما نه دی ویلې حضور پاک هغه بل صحابي ته ویل په خپل الزامونه لټوي آیات نازل شو چې ویلې دي قرآن حکیم کې الله آیت نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده زوی دی د هغه نوم عبدالله دی او زوی ډېر نیک سړی دی مسلمان صالح منافق نه دی هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وایي د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی نو که داسې وي نو په بل چی مه وژنه پلار مې دې هسې نه چې بل څوک پرې غوزار کوي او ما کې د پلاروالی او د زویوالی جذبه راشي چې د دوزخ ته ونه ښویږم نو که تا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چی مه وژنه ما ته حکم وکړه د ما د پلار سر به ستا خپو کې پروت وي پلار نشته څوک بالوزو الله رسول دې ته ایمان وایي حضور پاک ورته نه ما خو ستا د پلار د مرګ خبره نه ده کړې ما نه دی وی سره د هغې لاړو پلار یې را روان و په اس باندې سورو راکوزې که د اوښ باندې راکوزې که او یا پاسو وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی حضور پاک ته دې ذلیله ویلي دي قسم په علی عبدالله ته د ما هغه عبدالله زوی نه یې وی یم او د دې پلار او زوی ډېره مینه وه ګریوان نه ونیو ته د ما څنګه هغه عبدالله زوی وی بابا زه دې زوی ما ته مې پلار یې مغې ما او د پیغمبر نه راته ګران نه قسم په خدای سر دې وه شابه دا به وی چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند دی یعنې اوس یې سر پرېږدم وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند وی بیا ووایه وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز هغه عزتمند وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیل یم او رسول الله مبارک ډېر عزتمند دی وی زه اوس په مخه دی الله مخکې نو کار چې کوو چا دپاره به کوو الله او که بل چا دپاره مو کوو خطا بس یو اخیري یو حدیث درته ویم یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسره کېناست تپوس یې وکړو دا د پیغمبر مبارک صحابي دی وی ابو هریره یو خبره درته کوم وی یو حدیث راته داسې ووایه چې تا د حضور پاک مبارک نه په دا خپلو غوږونو اورېدلي ستا او د هغه منځ کې بل څوک ني په دې سترګو دې ورته کتل پړه کې دې یاد کړی راته ووایي چې دی ورته ووایي نو حضرت ابو هریره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی د ما په دې سترګو ورته کتل د ما د هغه منځ کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلی زړه کې مې یاد کړی دی او بیا ابو هریره چغه کړی او بېهوشه پرېوت. چې هوش کې راغی
اے ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی دی په دقه غوږونو چې وې ما ورته په دا سترګو کتل خوله کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغې یې کړې بیا بېهوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو یې څه نیکبخته دا دې څو کړل سړی دې راله مړ کړ ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی په دا غوږونو مې اورېدلی چې کله وی په دې سترګو مې ورته کتل په دې زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو کم حدیث وی حضور پاک وفرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي بنده مال مې درکړی و تا څه کړي دي پکې الله مال دې راکړی و ما ډېر که تجارت مې پکې وکړ او ما ستا په رضا کې خرچ کړی دی الله وی کذبته دروغ دی وی چې څومره فرشتې په میدان کې دي ټولې به وایي ته وایي کذبته دروغ دی وی تا خو دې لپاره د خیراتونه کړي دي چې خلک وایي پلان کې ډېر سخي سړی دی ماله دې نه دي کړی نوم لا نو هغه درته ویلې شوي دي هغه سخي درته ویلې شوی دی دلته دې سره وړي دي سپېمو کې ورته زنځیر واچوې پل بخې جهنم ته وغورځوی بل ته وي بنده روغ صحت وجود مې درکړی څه دې کړي دي الله جهاد مې وکړو او ځان مې شهید کړ ستا د رضا دپاره ته خبرې او بالکل جهاد دې م کړی دی شهید شوی مې خو ماله نه ګورې دې دپاره چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی چې کوم نوم لرې کړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه راوړي دي سپېمو کې ولې زنځیر واچوي دوزخ دې پل مخې وغورځوی بل ته وایي تاله مې قرآن درکړی و قاري صاحب څه دې کړي دي الله شپه ورځ مې قرآن لوستی دی دروغ دې ووایې کذبته فرشتې به وایي ټول به وایي دروغ دې ووایې تا قرآن دې دپاره لوسته چې خلک وایي فلان کې ډېر ښکلی قاري دی نو چې څه له دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلی دی دلته یې څه هم نشته دله هم سپېمو کې زنځیر واچوې پل مخې دوزخ ته وغورځوې ابو هریره وایي حضور پاک وفرمایل چې دا درې هغه خلک دي چې لومبې به الله دوزخ په دوی غرغنډه کړي جهاد غوندې عمل یې کړی دی او بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی خو خدای له نه د نوم دپاره د دنیا دپاره اسم نه خطا ترونو کم کار چې کوو چا دپاره به کوو نن سبا ګورې تاسو پوهیږو نن سبا زموږ غټ غټ عبادتونه د دنیا لپاره څنګه پلانکې بیمار دی په خلک وایي لکه پلانکې ناجوړې تپوس یې کوو ولې زما یې کړی اوس پرون زما پلار ناجوړ د هغې تپوس یې کړی چې دی وکړم څه پلانکې او پرون مال هم راغلی و زه م وله ورځم دا د خدای دپاره شو که د دنیا دپاره تاسو وایم دنیا دپاره پلانکې مړ دی او جنازه یې د 5 بجې ده چې ځو ولې زما پلار له راغلی و څه پرون ما له راغلی و څه زه ولاړ وځم نه دا د عدل بدل شو خدای له نه شو هلکه پلانکې مړ دی قبر لی ځو ولې زما قبر له راغلی و څه ټیک ده کله به یو مسلمان اوزګاري جنازې له به لاړ شي کله به نه انسان کله به یو سړی قبر له لاړ شي کله به لاړ نه شي لیکن زموږ غم خادي دا قبر کنېستل دا تپوس پوښتنه دا جنازه دا ډېر لوی غټ غټ عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دی دا د خدای لپاره نه دي نو چې کوم کار کوو چا لپاره به کوو بس دا به کوو څوک د اوزګارې د هر مسلمان جنازې له لاړ شه پېژنې او که نه پېژنې دله راغلی دی او که نه اوزګارې د هر مسلمان قبر او که نه وه پوستی کېږي دله څوک راتالی کړي دی او که نه دی کړي او چې اوزګارې د هر مسلمان تپوس پوښتنه وکړه تا یې کړې ده او که نه د خدای لپاره بالا نو الکار چې څومره سړی کوي الله لپاره دی نیک سړی عالم سړی صوفي سړی ډېر خیال ساته ډېر قدر کوه ولې د خدای رضا یې پېژنه نور پکې څه بس وګوره چې په کوم څه زما الله خوشحالېږي چې هغه کار وکړه ته ګوره الله به دنیا کې مدد کوي او آخرت کې هم مدد کوي او که چرته د خدای لپاره نه کوي صرف پیسه دې سره کړې ده صرف بچې صرف ښځه نو نه به په دنیا کې خدای مدد کوي او آخرت کې پیسې ملي په لومبۍ زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو زیارتونو ته تلل نو شرکي او کفري عملونه به یې کول زیارت ته به لاړل د هغه نه به یې څیزونه غوښتل زیارت ته به لاړل بچي به یې ترې غوښتل او زیارتونو نه به تلل او طوافونه به یې ترې کول او تیږې به یې ښکلولې او شمې او ډیوې به یې ورته بلولې نبي علیه السلام اعلان وکړ
بس دا به زیارت لتلل منع شو نه به دی بس ګوره زیارت لتللو کې څه چل دی خو دې دپاره پابندي ولګوله چې دا خلک دلته د ګناه کارونه کوي نو اورېږه د زیارت دا تلل ورته بلکل بند و که زه ورته ویم چې خیر دی هسې ځای زیارت له ستاسو آخرت ته توجه به پیدا شي او قبر به م یاد شي نو د دوی زړه کې همغه د جاهلیت ټک ټوک پروت دی هغې هسې نه چې هغه ګناه ته بیا ونه شي نو چې ښه ډېره موده تېره شوه او د زیارت سره چې به دي کوم ګناهونه کول د هغې نه زړونه تور شو نفرت پیدا شو نو بیا ورته حکم وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخره ما خو تاسو د زیارت ته منې کړی وی د قبرونو د تلو نه ولې ځکه تاسو به هلته د ګناه کارونه کول ما منې کړه چې هسې نه نیکۍ له م ورشئ نو ګناه ته ور واونړئ نو اوس تاسو زړونه تور شو نفرت پیدا شو اوس که قبرونو زیارت له ځای نه تلی شئ ولې آخرت ته یادوئ نو قانون او قاعده دا ده چې ګناه حرامه شوه د ګناه چې کوم اسباب دي او په کومه لاره ورته رسېږي نو هغه اسباب هم خدای پاک پتا بندی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری کی یو حدیث یو مثال ورکوي او فرمایي وی ګوره د چا ځمکه د هغه ته ګیر چاپېره شپول تاو کړی دی یو شپول یې ترې تاو کړی دی دې لپاره چې د دې شپول د غنو شپول دی چې د چا ګډه چیلی را دننه نه شي نو یې مهرباني کوه د شپول سره نږدې ګورې ګډه چیلی ونه سرې ګوره شپول سره نږدې ګیا ده نو هغې کې خو یې ته سرولی شي خو هغه هم پابندي ده د شپول خوا کې مه سروه ولې هسې چې شپول ته دا ګډه چیلی نږدې شي او دننه وګوري چې دننه خو بلا شوتل دی او چې ته سوړه ومونې ور دننه نه شي چېرته نو د ګناه نه خو منې ته خو ګناه ته چې په کومه لاره رسېږې هغه لارې ته به هم نه ورنږدې کېږې ولې ګناه ته دې چې ته زړه ونه شي دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې تشریف فرما و ناستو دوه بیبیانې د نبی علیه السلام حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دا ورسره ناستې دي یو صحابي دی دواړو سترګو باندې نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه دې را دننه شو ورلون دی په سترګو دواړه بیبیانې هم هقسې ناستې دي حضور پاک هغه دواړو بیبیانو ته د مسلمانانو میندو ته وفرمایل وی تاسو پردې ته شئ سړی راغی هغې ورته څه وایي وی الیس هو اعما دې لون نه دی لا یبصر دې خو لون دی په سترګو نابینا دی دې خو موږ نینی که نه ګوره هغې په زړه کې سوچ دقه شي چې دې خو لون دی په سترګو نو که راننوته نو دې خو موږ ته نه ګوري نه زموږ په مخ نظر لګي نه زموږ په لاس نظر لګي نه زموږ په خپه نظر لګي نه زموږ ویښته ورته ښکاري الیس هو اعما دې خو موږ نینی رسول الله مبارک سو فرمایل افعمیاوان انتم الستما تبصرانه تاسو ړندې یې تاسو یې نینې که هغه نینې تاسو خو ورته ګورئ که نه ګوره دې نه پته ولګېدله اوس د بیبیانې د مسلمانانو میندې قرآن حکیم د هغې متعلق اعلان کړی دی الطیبات للطیبین چې دا پاکې ښځې چې د نبي علیه السلام مبارک د غیږ دپاره کومې ښځې خدای منتخب کړې د هغې نه پاکې ښځې په دنیا کې نورې نه دي چې قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین دا بیبیانې پاکې دا پاکیزه دي دا پاکیزه دي نو چې الله ورته پاکیزه وایي نو څومره نیکانې شوې څومره پاکې شوې لیکن بیا هم ورته رسول الله مبارک فرمایي چې که هغه ړوند تاسو ته نه ګوري تاسو خو ورته ګورئ که نه پرده ته وکړئ دا ولې دروازه بندو چې دروازه بنده شي چې یو ښځه سړي ته په ښه نظر هم ګوري هسې نه چې په هغه کې څه خارښ پیدا نه شي او سروانې جوړ نه شي نو دا قانون شو نو سړی ښځو ته کتل او ښځې سړو ته کتل دا په شریعت کې ګناه ده نه به ګورې نه به ته سړي ته ګورې نه به ښځې ته ګورې او ښځه به مکمل پرده کوي دا چې د کور نه بار وځي نو دا به پرده کې وځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کومه ښځه چې د کور نه بار ووتله او دې ځان ډولې که نو شیطان دا ښځه د خلکو په نظر کې نور هم ډولې کړي نو سړي ورته ګوري په لاره چې ځي نو دا به داسې چال نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي په لاره چې ځي نو دا به هغه خوشبو نه استعمالوي چې هغه بوی کوي په لاره چې ځي نو دا به مخ پټ ساتي دا به لاسونه پټ ساتي دا به خپې پټې ساتي
دا به ځان نه بربنډئ. نبي علیه السلام فرمایي چې سړو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې او رنګ پکې نه وي. رنګ والا خوشبویي به سړی نه استعمالوي، او ښځو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې نه او رنګ پکې. ښځو له رنګونه جایز دي. اوس هم که ښه دی دا بازارونو کې رنګونه منګونه اخلي او د خاوند دپاره ځان ډولې کوي په مخونو باندې یا په شونډو باندې او څه رنګونه منګونه لګوي، دا په شریعت کې جایز دی، منع نه دي. دا عارضي تزیین دی، دا خیر دی، دا جایز دی. هغه خوشبویي چې هغې کې بوی نی رنګ پکې وي ښځو له جایز دی. هغه خوشبویي چې هغې کې بوی وي هغه ښځه نه استعمالوي. ولې؟ ځکه دا بوی لاړ شي په سړي باندې ولګي، نو سړي بیا توجه ښځې طرف ته پیدا شي، نو ښځه به چرم هغه کار نه کوي چې دا په لاره ځي او دا د سړو سوچ ځان ته رامایل کړي، سړو سترګې ځان ته رامایلې کړي. دا سخته ګناه ده، دا ناروا دي. دا نظر که سړی ښځو ته کوي او د ګناه په نظر یې کوي، خو دې ناروا. خو که د ګناه په نیت نی نو بیا هم مه کوه، ګناه ته به تاو شي. دا نظر چې ښځه سړو ته کوي که د ګناه په نیت کوي، خو ډېر لوی جرم دی. العین ان العین الزانیه، دا سترګه زناکاره شوه چې سړی پې ښځو ته ګوري او ښځه پې سړو ته ګوري. خو که د ګناه په نظر ورته نه ګوري نو بیا هم ښځه به سړو ته نه ګوري. ولې؟ هسې نه ګناه طرف ته کې ورته ورتو نه شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، او دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دی ته وایي چې نبی علیه السلام یې د خدای نه نقل کوي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ما د نبی علیه السلام مبارک نه اورېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ربه عز وجل، او نبی علیه السلام یې د خپل رب نه نقل کوي. ورسقه رب سوی رب فرمای النظرة سهم مسهوم من سهام ابلیس. النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. وی دا نظر کې دی، دا خراب نظر، دا د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی. دو قسمه غشي، یو دا دی چې سړی دی په وویشته، نو زه د هغې غشي نه با کیدی شي هغه سړی مړ شي، او یا که دا غشی دی ترې وویسته نو هغه زخم به جوړ شي. او یو به د عربو دا چل کو چې تورې له د غشي له به د زهر اوبه ورکړئ، په اور کې به یې ګرم که، نو چې کله ګرم شي نو دې د خلک اوبه ورکړي دا لواران، نو د زهر اوبو کې به یې ومنډه، نو هغه غشی به زهریله شو. نو چې کله به هغه زخم جوړ کړه نو هغه زخم به بیا نه جوړېده، هغه زهریله و هغه زهر به زخم ته ننوتل، چې ننوتل هغه جوړېدل. نو نبي علیه السلام څه وایي؟ النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. د شیطان په غشو کې یو غش دی، خو زهریله غشی، زهریله غشی. نو دې نه به ځان ساتې. من ترکها، یو سړی دی او یو ښځه یې ولیدله، اوس دې ورته دا نظر کوي، نو دا داسې شوه لکه چې شیطان یو زهریله غشی استعمال کا. دا داسې زهر دی چې د هغه ښځې ته هم نقصان رسوي سرایت کې او تا ته هم نقصان رسوي. نو فوراً تا ته خدای را یاد شو، او زما د دې ملا دا تقریر درته را یاد شو، او ملا صاحب خو جمعې پر ورځ ویلو چې دا ګناه ده، دا خو زهریله غشی دی، دا خو تاوان پیدا کوي. نو فوراً دې ته سترګې ښکته کړې، نو چې سترګې دې ښکته کړې نو نیکي دې څومره وشوه. نو الله وایي ګورې، دا نبي علیه السلام د الله نه نقل کوي، من ترکها مخافتی، چا چې زما د یارې د وجې نه دا نظر دا غشی ون استعمال نه کړ، نظر یې فوراً واړو، زما د یارې د وجې نه نظر فوراً واړو، نو نتیجه څه شوه؟ ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب. وی دا به وله زه په داسې ایمان بدل کړم چې د هغې خوند به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي. دا نظر یې اخوا که په داسې ایمان به وله بدل کړم، په زړه کې به وله داسې ایمان پیدا کړم. ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب، چې د هغې خوند او د هغې هغه خوشحالي به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي. نو سړی ښځې ته نظر او ښځه سړي ته نظر، دا ګناه شو، ناروا دي، په ګناه کې به مبتلا شي. علما وایي که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه غوندې لوی سړی دی، او ښځه د رابعه بصریې غوندې نیکه ښځه، رابعه بصریه هغې په خپل ژوند کې بې د قرآن د آیت نه د بل ټکي د خولې نه دی چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به یې د قرآن شریف په آیت ورکو، داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده. چا به هم ترې تپوس کو نو داسې آیت به یې د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه مسله معلومېدله. دا قانون و بس د هغې، د دې نه به خبرې معلومېدلې.
نو قرآن د آیت نه بغیر خولې نه بل ټکی نه لري چې دومره نیکه ښځه وه. نو وایي که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصري غوندې ښځی هغی او دواړه په یو کوټه کې کېناستل په ګناه په نیت نه هسې کېناستل نو وایي دریم به ورسره شیطاني هم به د عبدالقادر جیلاني صاحب او دا څومره نیکان څومره بزرګان څومره صالحان خو درېمې منځ کې څوک دی شیطان د شیطان. نو دوه کسه چې د یو بل نه پرده واجبي پردی دا به دواړه یو ځای نه کښېني بلکل به نه کښېني یو کوټه کې به نه کښېني. نبي علیه السلام مبارک نو ته تپوس وشو افرأیت الحمو د الله رسول د لیور څه حکم دی د ښه د لیور د خاوند رور وی الحمو الموت خو طبی نه وی لیور سره به په یو کوټه کې ښځه قتل نه کړي ګناه ده په یو کور کې به لیور سره بلکل یوازې نه اوسي ګناه ده. او که خفه کېږې ما زمونږ په وطن کې رواندار د لیور سره په موټر سایکل شاته سوری لیور سره شاته موټر سایکل باندې خاوند ورته وایي زما دا هغه رواندار دی پلار کره بوځه په موټر سایکل ورسره شاته سوری شي او لاس ترې راته وکړي او روان یې کړي په څلور مذهبه ناروا هره ګناه ده ګناه د مارونو د ترور زوی سره د تره زوی سره د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جوړ دي که دا خاوند مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي دا رور مړ شو د لیور سره نکاح کېږي چې کوم انسان سره نکاح کېږي هغه سره یې کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټر سایکل تلل د موټر په سیټ ناسته د بس په سیټ ناسته زما قسم د الله په ذات چې ګناه ناروا ګناه کبیره لویه ګناه ده. دا ولې موږ په ګناهونو کې سر یو دا ولې موږ الله خفه کوو دا ټول ګناهونه موږ لګیا دي کوو په کور کې ده دا بلکل ناروا دي حرام دي. او د ښځو فسادونه خو شته که نه د هغې نه خلاصېدی کوم ځای شي نظر خو ډېر لوی خلک تباه کړي دي د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګونه به یې خو پخوا لوډ سپیکر نه وې نه به منارې ته ختېده په مناره کې به یې بانګ وې لګیا دي او خشته اواز یې دي سپین ږیرې د شپېتو او یو اتیو کالو تقریبا بوډا سپین ږیرې سړی دی مناره کې بانګ وي او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټګۍ کې یا په مناره کې بانګ وي نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ بارستی شي ولې چې د اواز یې خلکو ته ورسي مناره کې بانګ وي لګیا دی حی علی الصلاة حی علی الصلاة دې خو یې مخ راواړو حی علی الفلاح حی علی الفلاح و چې دې خو یې مخ راواړو نو د دې جومات د ګوټ سره یو کور و دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و هغې کې یو چینی باندې نظر ولګېد حی علی الفلاح په وخت کې چې نظر یې ولګېد بس نظر خښ شو زهریله نظر دې خښ شو تبی کوي سړی او غشي چې په کوم ځای اولي هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشي هلته زخم وروستو پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت زخمي کوي لاول دا داسې غشي چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووته د کوم ځای نه ووت ډولونو نه لومبې بم چې کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای جاسوری کوي دماکه چې کوم ځای وشي بم خلاص شي نو نور خلک هم تباه کوي خو هلته کډه وباسي که نه وباسي نو دا هغه غشي دی چې د چا د سترګو نه ووت کډه هلته جوړوي تاوان هلته اول پیدا کوي بل ځای ته وروستو رسي هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چې څنګه وکتل نو بابا نظر وچلو نو دماکې په لکې وشوه دماکه وشوه اړه سوری شو چې بانګ یې څنګ خلاص کړ نو سر یې ورښکته کړ جنۍ ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بیخ دې وزه د شپېښتو اتیاو کالې دا څه کې ښځه پې پې شوه جنۍ هغه دی نه یې آواز ورکړه ای بابا جي دا څه کې پردو کورونو ته ګورې پردو ښځو ته ګورې دا څه کې دی ورته وایي بس ته مې ولیدې او زما خوښه شو بابا خدای ته وګوره څه کې نه نه زما د سره مینه پیدا شوه او یاره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه ما سره واده وکړه بابا ځان ته م وګوره ما ته ستا خو د وسۍ په ځای د کال وسۍ په ځای دی نو ته ته څه ګډې وډې وې خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کون کړي دې ړوند کون دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به اوري ړوند کون شو ګوره د نظر طبع ته ګوره کنه شرم لال ختم حیا لاله ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړ سړی بې حیا کې بلکل ما خو وې داسې دماکه سړي کې وکړي چې طبعي راولي سړي نه حیا غونډه کړي هغه جنۍ ورته بابا خدای ته وګوره نه که نه داسې کار دی جنۍ ما سره نکاح وکړه او خیر دی شریعت کې خو د عمر څه قید نشته او ته چې څه مهر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه وباسې در کوم بس زما اله در پسې بېللې دی ما سره خامخا واده وکړه جنۍ ورته باباجي ته مسلمان یې او زه یهودن یم زما ستا دین د یو بل نه جدا دی دی ورته وایي خیر دی زمونږ په دین کې د مسلمان
د یهودنې سره نکاح جایز او ته څه وایي ګوره هغې کې غیرت دی وایي ستا دین کې خو جایز ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شو مسلمان ته نه په نکاح کې یهودي ته به نکاح کې مینتونه زارۍ شروع دي چغې شروع دي ښه د جنۍ تنګه کړه جنۍ ورته اخره کې یو شرط ووایي وایي ښځه داسې کار د نکاح د سره کوم واده د سره کوم خو د ایمان دې پرېږده او یهودي شه نه ده نه کور غواړم نه کالې غواړم نه پترې غواړم نه مهر غواړم راځه بس د اوس نه دې ښه اوس راځه بس یهودي مولا لزو نه پلار سره مشوره او نه مور سره اوس ته سره نکاح کوم زه چې ځو چې کوم خواوې ستا کور ته ځم راځه بس اوس که نرې را میدان ته شه بوډا دې بیا دې م قبلو پیسې مهر هم نه غواړم خو یهودي کېږي به که کېږي راځه بس یو ځو چې ستا د ایمان پته ولګي او بابا ورته وایي ما خو شپې تا اتیا کاله بانکونه ویدي تلاوت ذکرونه مې کړي ګیرې ته مې وویل خلک به څه وایي نو وایي دوه نه کېږي مې دوه نه کې ما سره مینه ده زما دا شرط بل نشته ای ښځې څه بل شرط ووایه جایداد غواړه کور اسم نه غواړم دقه یو څیز غواړم که کې را میدان ته شه ښځې ګرانه خبره ده بانګونه مونځونه مې کړي دي نو بچې ګرانه ده نو مخ دې خو اواړه زرو کې پر دو ښځو د سره پاره ګوره چې دې ښه تنګ شو پوه چې بل کار خو نه کېږي وی ښه یقیني خبره ده که یهودي شم نکاح را سره کې وی بلکل یقیني خبره ده وی ښه ایمان مې پرېښود او یهودي شم درهدم ایمان مې پرېښود یهودي شو درهدم ده اقرار مې وکړه وی راځه او چې پوړی باندې په کېښوده او په شوق کې او په منډو په تلوارو چې کله به وررسېږم چې ټس شو پوړی نه راوښوېده او داسې راوښوېده چې ځمکې له راورسېد او دقه سټ یې ولګېد سټ یې مات شو مردار شو ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی ډېر کله ته یو سړي او د جنت په میانځ کې به یو لیش مزلي یو لیش وی داسې کار به تیو شي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي د ده خو دغه مرګ و دا خپه به یې خامخا ښویده ما خدای چې کوم ټیم مقرر کړي هم په هغه ټیم به مري هغې کې یو سکند مخکېوالی رستوالی نه کېږي دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدقه خپلې خویږي او راغورځېږي او سټ به دې ماتېږي او مرې به نو که ده لا نظر نه وې چلولی او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووایي ګوره بانګ اخره کې وی لا اله الا الله الله اکبر پکې وایي او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ورسونه خال پال دي نو که یهودي شوی نه وي او د باغ نه پس مړ وي نو شهادت په هم نصیب او نیر به جنت ته او یهودي شو د جنت په ځای کم طرف ته لاړ دوزخ ته دا د څه د برکت نه لاړ دا د سترګو د نظر د برکت ځکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس اوس بیا بله معنی وکړمه ابلیس دې په غشي ولي بله معنی اوس کوم هغه خپله معنی څوک دې په غشي ولي ابلیس دې په غشي ولي سورې کوي دې چې شابه نظر کوه د نظر دا ګناه ده ته ابلیس په دا وسوسې په ذریعې په دا زړه کې اچوي پرېږدي دې نه خطا کوي دی نو ولې د ابلیس په غشي ځان ولې او ابلیس یې د وسوسې نه کم غشي تاله په دې زړه کې در واچو نو په هغې ته به یو مسلمان ولې دا د رسول الله مبارک خبره ده او د رب العالمین نه نقل کوي نو دې وجې نه الله پاک صلو ته اعلان کوي رب العالمین قرآن حکیم کې اعلان کوي چې قل للمؤمنین ای د الله محبوبه ای زما محبوبه دې مؤمنانو ته یو اعلان وکړه یغضوا من ابصارهم چې نظر ښکته کړي او خودو ته نظر نه کوي ویحفظوا فروجهم او د خپلو اندامونو حفاظت وکړي که نظر دې ولګو اندام روانې کوي خپې روانې شي بیا نظر دې ولګو نو ژبه روانې کوي ژبه خبرې شروع کوي نظر دې وچلو نو سترګې همیشوالې کوي ورېږه بیا بیا ورته ګورم یحفظوا فروجهم د خپلو اندامونو حفاظت وکړه ویحفظوا ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون ولې دې سره بس ستا زړه پاک پاتې شي نظر به دې پاک پاتې شي او که ته وې څوک خوشته نه دې لاره کې بل څوک نشته او به ګورمه څوک خوشته نه یا په دې موبایل کې به دې جنۍ ته وګورمه څوک خوشته نه بړستن کې دننه نو ان الله خبیر بما یصنعون الله وایي ما نه پټ نه ګورې در نه خبردار د اعلان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه گورنر شو مصر خو تاریخي ځمکه ده مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیه السلام بادشاه پاتې شوی وزیر او بیا بادشاه او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیه السلام سره د زامنو لال او هلته کې دیره شو
او بلا نسل دی خدای پیدا کړ. او مصر هغه ځای و چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیه السلام راولېږه، معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ. نو مصر خو مشهور زمانه د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لاړ مصر ته، چې د مصر فتح شو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د مصر گورنر دی راشد لال بشو روان دي صاحب مصر ته دي. څاروي کم دي او خلک ډېر. حضرت عمر صاحب سره یو غلام او غلام په شریکه یو اوښ دی، غلام پړی نیولی دی، عمر صاحب پې بره سور دی. دو کسانو له یو اوښ مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو، نو به بیا کوشو پړی به ونیو نو بل به هغسې سورو. د عمر صاحب د کوزېدو نمبر راغی، وی ودرېږه کوزېده، غلام ته یې ته سورېږه. غلام ورته وي صاحب ته وی زه به پړی نیسم کر، زما نمبر اوس د کوزېدو راغی. امیر المؤمنین ته خو بادشاه، زه خو غلام یم، دا کار زما د خدمت زما دی، ما به پړی نیولي صاحب زه بره نه وي خیجه بره. عمر خو زورورو رضی الله عنه. عمر صاحب لاندې کوشو، غلام ورته وي صاحب څه کې؟ وی ستا نمبر د کوزېدو راغی. یا صاحب دغه د مصر راورسېد او ټول خلک د استقبال له راوتې دي، یهودیان دي په مصر کې، عیسایان دي په مصر کې او ستا استقبال له راوتې دي. نو دا خلک به څه وایي؟ مونږ پورې به خاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړي واګه نیولې ده. او یوازې امیر المؤمنین نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه دی، لوی شخصیت دی. هغه وی نه داسې به نه کېږي، نمبر زما دی، انصاف نه به کار علم. غلام ته وی خیجه، خلکو هم ورته مینت وکړه، صاحب هم شرموه. امیر المؤمنین لږ 2-3 کیلومیټره مزل دی، دې باندې مونږ نه چو، بل څوک به پړی نیسي، بل خو ته موږ وی نه انصاف نه به کار اخلم. اوس شو صاحب غلام یې بره سور کړ. یهودیانو کتابونه راغېستي، عیسایانو کتابونه راغېستي، هغې ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمونږ کتابونو کې د نبي علیه السلام د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی چې دا هم هغه دی او که نه دی. کتاب ته یې وکتل، وی کوم وی د امیر المؤمنین د هغه اوښه او د هغه ځای به معلوم و، د هغه اوښه او د هغه ځای به معلوم و. لښکر به 5 حصې و، یوه حصه کې به امیر المؤمنین و، نو خلکو ته به پته وه. نو چې رالل او دغه اوښ ته یې وکتل، عمر صاحب چپ شي، غږ مه کوئ، غږ مه کوئ تاسو. وی ستاسو د امیر المؤمنین کوم اوښ دی؟ وی دغه اوښ دی. هغې باندې غلام ناست و. هغوی چې وکتل غلام ته، وی بس وی دا ستاسو امیر المؤمنین نه دی. وی زمونږ په کتابونو کې چې د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی. هغې وخندل، وی دا پړی چې یې نیولی دا امیر المؤمنین دی، حضرت عمر فاروق دی. چې ورته یې وکتل، وی دا دی. نو یهودیانو عیسایانو دا چل کړی و چې هغوی خو به په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې، نو جینکو ته یې وی داسې کار وکړئ چې دا سوداګانې تاسو خرڅوئ، مټې ښکاره کړئ او سرونه سرتور کړئ. او د مصر خلک خو دیم ښکلې خشته خلک، خوبصورته خلک دی. نو تاسو چې دا بنګړي منګړي او دا سودا مودا خرڅوئ، نو مټې هم ښکاره کړئ، سرونه هم سرتور کړئ او سټونه هم ورته ښکاره کړئ. نو دا مسلمانان به په ګناه کې مبتلا. نو که دین کله په ګناه کې مبتلا کړل، بیا موږ سره 2 پیسو هم نه دي. تر څو چې مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نشي ټینګېدی. خو چې د مسلمان نه حیا ووته او غیرت ووته، د ده مثال د بادیوې دی، بوستې زه پې کی کوه به بیا. ګوره د هغې ته هم په کتابونو کې دی. نن مسلمان ولې ذلیله روان دی؟ د ده د سترګو نه حیا وتېده، د زړه نه حیا وتېده، ده کې بې حیایي. او د کافر هم دا سوچ چې راشه د مسلمانانو کې فحاشي پیدا کا، بې حیایي پیدا کا، بیا چې څه ورسره کی کوه، د ایمان طاقت او زور به تېولي. بیا وی جینکو سرونه سرتور کړل، مټې ښکاره کړلې او ځای په ځای شکرو کې سامان خرڅو چې دا فوجان د مسلمانانو راشي نو موږ ته به وګوري، په فحاشۍ کې به سره مبتلا کړو. او بیا هغې هغه ادام داسې کوله چې مسکا کېدل به م ورته او کتل به یې م ورته، وادونه به یې م کول، ما سره دا شی دی او دا شی دی. خو چې عمر صاحب هر څه ولیدل پوه شو چې دا څه په غم وړېدم او خشته جینکې دي، دا خو دا ټول فوج زما د ګناه په نظر په ګناه کې اچوي، دا خو تباه کوي زما دا فوج. نو یو سړي ته یې وی راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه، هله شابه د قرآن آیت ووایه. نو هغه سړي په ښکلی اواز دا آیت تلاوت که، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. چې مسلمانانو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړي
او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستا دپاره صفۍ د زړه ده او د وجود ته الله پار څه خبردار. او بیا څه وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي، یوازې سړو ته نه. یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وغیم د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي، دا به نه ښکاره کوي چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر ځان ته راکاږي نه به ښکاره کوي. الا ما ظهر منها، هغه چې مخلص او خلاصیت یې نه وي یو ځای ښکاره شي نو بیا له خبره ده. مجبوري یې شي او مخلص یې تینی او یو ځای ښکاره شي، ګوته ښکاره شي مثلا، یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي سیسه ښکاره شي مثلا، پوزه ورسره ښکاره شي، غوږ ښکاره شي، مجبوري د پروا نشته، دا پروا نشته. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه هم ور واچوي. په پړونې خو ښځه پټه شي، په کمیس خو ښځه پټه شي، خو د کمیس د پاسه یو لوپټه هم په دا ګریوان ور واچوي. چې دا آیت کله نازل شو که نه نو صحابیاتو خو به عمل فورا کو، د هغوی به غټ غټ څادرونه او پړونې به لوپټې نه وې، نو فورا یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فورا لوپټې جوړې کړې، لوپټې په سر کې. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، نو لوپټه هم واچوه، پړون هم پرې د پاسه واچوه، ګریوانونه هم پټ کا. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وغانهن. دا ذی رحم محرم ورته وایي چې که دا خپل زوی د مور مخ ته ګوري، لاس ته ګوري، مرۍ ته وګوري، وړا د ګلیچو ته وګوري، دا خیر دی. رور ورته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو دا خپلې خور رور د خور مخ ته غوږونو ته کور کې اوله به نه غږي، مټو ته به یې ګوري، او داس به نه کوي لیکو ته کتې شي، خو ته کتې شي، زوی مور ته کتې شي، دغسې رور خور ته کتې شي، یا څه ورته کېږي داسې نږدې رشته دار شو مثلا پلار لور ته کتې شي، دا هغه څوک چې مستقل نکاح ورسره حراموي هغه ورته بیا کتې. دا پرده لازم شی دی د مارونو ګورې. ما یو مثال ورکړی، هغه ډېر زیات خور شو، هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په دې فیسبوکونو هم راغلل. مثال مې ردې ورکړی د پردې د میوې مثال مې ورکړی. ما وی تر څو چې میوه په پوستکي کې دننه وي نو دا محفوظ دی، خو که پوستکی رته لرکه لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لرکه، رښتیا وایې مچان او ماشي پې بنګېږي که نه بنګېږي او څښا شي که نه شي. کیلې ته وګوره، کیلې ته کیله په پوستکي کې بنده ده نو محفوظ پرته ده، او که د کیلې نه د پوستکي لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه چل به وشي بیا فورا څښا شي. دا قانون دی، دا قاعده ده. د قرنګې ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده، او که پړونې رته لرې کړه لوپټه رته لرې کړه دا څښا شي، بیا دا څښاوالې معنا څه بې حیا شي، بیا دې کې بې حیایي پیدا شي. د معلومه موږ خو مسلمانان یو، ټول وایي الحمدلله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای له طرف نه وي، شرعي خبره د خدای نه وي، او بیا دی به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیر یې پکې، عزت یې پکې، قسم په خدای چې حیا ډېر اوچت شی دی. ګوره خدای پاک دې د بې حیایۍ نه ساتي. نبی علیه السلام مبارک حجة الوداع کې را روان دی، د مزدلفې نه چې کله راځي مینا ته نو شاته ورسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په اوښه ناست دی. فضل ابن عباس یې د تره زوی دی، د حضرت عباس صاحب زوی دی، او دې ډولې و خشته و، دې خشته و ډولې و، او هلک وره کوټې و. د خثعم قبیلې یو ښځه ده، ښځه هم ځوانه ده. د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړ نو په حد کې یو ښځو مخ ښکاره کړي. حضور پاک نه تپوس وکړ، وی د الله رسوله ان ابي، زما پلار چې دی شیخ کبیر ادرکه الحج، حج پې فرض شو او شیخ بوډا سپین ږیری سړی دی، په اوښه د پاسه ټینګېدي نشي غورځېږي. افاحج عنه، د الله رسوله زه د خپل پلار په ځای حج وکړم؟ نبی علیه السلام مبارک ورته نعم حجي عنه، بلکل د پلار د طرف نه حج وکړه. نو د فضل ابن عباس دې جینۍ ته کتل،
انسان دې نظر غیر اختیاري پرېږدي. رسول الله مبارک چې وکتل چې دا هلک خو دې جینۍ ته ګوري نو زر یې لاس شاته تاو کړ او د فضل ابن عباس سټ یې بل خوا ور واړو. بس نور یې ورته غږ ونه کړ خو مخ یې وله بل خوا واړو. نو حضرت عباس ورته وایي د الله رسوله لم لویت عنق ابن عمک وی د تره د زوی سټ دې ولې بل خوا واړو. صحابه خو تپوس کوي چې څومره معلومات ولې دې د تره د زوی سټ دې بل طرف ته واړو. حضور پاک سو فرمایي وی رأیت شابا و شابتا فلا آمن الشیطان علیهما وی ځوانه او ځوانه مې ولیدل نو وی د شیطان نه پې د بچوالي نه اعتماد په دې خبره زه دا ړله مې دا رانلل چې دوی به د شیطان نه دا دواړه محفوظ شي د شیطان نه او په امن شي. شیطان چې ته روانې په منځ کې رانولي ازنا جینۍ عدت او دې عدت او په سترګو کې خو هم پیسې پیسې کېږي بل څه نه غره جوړه نه شي. بشیر جان ښه دی د دې غم نه خلاص دې غم نه دی خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی ړوند شي او په صبر وکړي الله جنت ورکوي. زما وروڼو دا ګوره اوس عادت افضل خو د رسول الله مبارک د تر زوی دی نیک سړی دی لیکن دا یو قانون یې خلکو ته ښه هغه نه ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوې خو دې قانون خلکو ته خو چې داسې به نه کوي. نو ښځه چې د کور کې دننې پرده به کوي بعضې داسې یو مجبوری زمانه راشي چې لیور نه سره کور کې که ورته وایي چې لیور نه پوره سطر کوه نو غم جوړېږي بیا خفګان جوړېږي په کار خو دی چې خفګان جوړېږي یا بعضې وخت کې د تره زوی راشي د ماما زوی ترور زوی راشي اوس که ته سطر کې خو ډېره ښه خبره ده او که ته سطر کې او غم جوړېږي فتنه جوړېږي جنجال جوړېږي او خاندان روانېږي نو بیا فقهاو دا لیکلي دي چې سلام دې پیچې السلام علیکم وعلیکم السلام او که داسې یو ځل نه وي دی مخ ته وګوري نو خیر دی عذر دی مخ اړی او ناسته یې ورسره نه کوي یو دی لاس دې نه ورکوي ګورې زموږ په وطن کې خلک لاسونه هم ورکوي لاس به نه ورکوي وجود به ورسره نه نږدې کوي یو ځای به ورسره نه کښېني هسې سلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته دې بیا دا دې ورته وي پلار څنګه دې کور واړه بندیان ښه دي او مخ دې یو بل ته ناړئ که نه مخ دې شا دې ته وکړي که نو هغه زموږ وطن رواج دی ښه خو نه ده داسې په کار خو دا دی چې کوله بنده ستر وکړي پرده وکړي خو که داسې کوي د ضرورت په وخت کې چې فتنه فساد جنګ صله رحمه قیدل او اختلافات جوړېږي نو بیا خیر دی سلام کلام په یو بله چولی شي السلام علیکم څنګه کور بندیان ښه دي او خیر دی ټول ټیک ټاک او بس مخ دې ته واړه کوټه کې د ورسره نه کښېني یو ځای ناسته نه کوي ورسره او به شربت وکړي ماشوم په لاس ته یې وله ورکړي او خاوند ته دې وایي راشه دا شربت وبولې اوسه نو کېږي که یو سړی پرده کوي نو کېږي دا نه چې نه کېږي دا ضروري څیزونه دي دې نه ډېر لوی مفاسد جوړېږي او له دې نه ډېر لوی فتنې جوړېږي او فتنې ته ګورې جوړې شوې دي. زما وروڼو یو خبره بله درته کوم دې زمانه کې دا موبایل ډېر لوی غم زه بار بار دا ویم جمعو کې هم ویم په تقریرونو کې هم ویم چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ دی. موټرسایکل خو مې ووی د فتنې لوی شی نن چې دی هغه موبایل دی او انټرنیټ دی ټول هلکان او جینکۍ ته وبرباد کړ نت دی او نت دی څه به پرې وکړې او ته یو پردۍ ښځې ته وګورې او په تصویر کې وګورې او په نیټ ورته وګورې نو څه چل به وکړې یو منټ به لذت محسوس کړي یو منټ د هغه منټ لذت دپاره د خدای قهر ولې په سر علی هغه خدای چې موږ له ډېر لوی عزت راکړی دی بچي راکړي دي صحت یې راکړی دی انسانیت یې راکړی دی ایمان یې راکړی دی هغه د یو سکنډ لذت دپاره ولې خفه کړو قسم دې دا قمقلتوب دی نو لږه زنانو له پرده کوو ښه بار ته چې ودي پړونې په سر برقه دې په سر کلک پړونې ښځې په سر چې بار ته وځي او مارکیټونو کې دې نه ګرځي مهرباني دې وکړي سړي دې ښځو له سودا کوي که نه موږ څه شوي چې ښځې دې او موږ له سوداګانې کې دا بېحیایي ده دا شرم دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته او میاشت ختلې وه فاطمې غره میاشت ختې ورته ونه کتل بیا ورته بچې میاشت بیا نه کتل بچې فاطمې میاشت ختلې ده که نه ویل الله رسوله بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم ولې ورته نه ګورې بابا دې وخت کې سړي ورته ګوري نو زما د سلو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي نو ګوره شریعت کې دا منع نه دي که یو سړی هم دیوال ته ګوري او ښځه هم هغه دیوال ته ګوري داسې منع نه دي لیکن د هغې حیا ته او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه دا ډولۍ چې موږ په دې مړي د پاسه اچو که نه د زنانه د پاسه دا د هغې رواج و
هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې چې مړ زنانه مړه شي او مقبرې ته یې وړون لرګي پې د پاسه ږدي نو وصیت یې وکړه وی زما په کټ باندې به دقسې لرګي کېدی او د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوی ور دې ته حیا و الحیا نصف الایمان حیا خو ایمان دی زنانو کې چې حیایي د ګناه نه بچي پرده دې کوي باقاعده مضبوطه پرده پخوا چې به ناوې واده شوه او پلار کره به تله رښتیا ووایې نو ټانګه کې به یې شاته څادر تړلی و که به یې نه و تړلی او 3 میاشتې پس به تله اوس خو پس په هغه شپه ځي په 3 میاشتې او شاته به یې څادر تاو کړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به یې په هغه سیټ بېل څادر تړلی قسم په خدای لیدلیم دي په پرده کې به تله او سور ورځې به یې په کور کې دننه د لیور سره او د سخر سره سترګې نه لګولې او سړي به هم څو ورځې پلار سره سترګې نه لګولې پټ به کور ته تراته به او جنۍ به چې ته 3-4 میاشتې پس پلار کره تله او ډولۍ ته به خېجوله جړل به او ښځې به ترې راته وایي اوس صاحبه بو ډولۍ ته چې ته لاس وروړی هغه مخکې نه ټقار شروع کړي ولې زما د خپې ماتې دي څه په مخکې نه روانئ د ټولو نه مخکې روان نرې چادر او دا حیا کب طرف ته لاړه درنې بورقې څه شوې هغه اوس ورته دا نوې ډیزاین والا ښځې ورته شتل کاک وایي څه شوې هغه بورقې نو حیا اوچت شی دی چې خدای و رسول کم شي سړي او ښځې له خوښ کړی دی قسم په خدای چې دا د انګریز د خوښې نه ډېر بهتر دی